پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي د افغانستان او پاکستان حکومتونو د جګړې پر مهال خپل خاورې ته د بهرنیو عناصرو د ننوتو د مخنیوي لپاره له ایران سره همکاري کړې ده. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر د وروستۍ جګړې پر مهال د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ پر امنیتي همکاریو ټینګار کړی او په کابل کې د ایران سفارت هم د اقتصادي او ترانزیتي اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار لري. د شنونکو په باور ایران هڅه کوي له ګاونډي هیوادونو سره خپل اړیکې له امنیتي همکاریو څخه اقتصادي، ترانزیتي او ډیپلوماټیکو برخو ته هم پراخې کړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې افغانستان او پاکستان د جګړې پر مهال له ایران سره همکاري کړې وه او په خپلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو په ځای پر ځای کولو سربیره د بهرنیو عناصرو مخه یې نیولې وه چې د دوی له خاورې ایران ته ننوځي. د پزشکیان پر وینا افغان او پاکستاني چارواکو اعلان کړی چې دوی به د دې هیوادونو اشخاصو یا ډلو ته اجازه ورنه کړي چې ایران ته ورشي او په هیواد کې ناامني او بې ثباتي رامنځته کړي. نوموړي د ترکمنستان، روسیه او عراق ترمنځ د ایران سره د ښو همکاریو یادونه وکړه او ویل چې له آذربایجان سره هم خبرې اترې او تعامل دوام لري. ولی همینی که اینا از شمال غرب و جنوب شرق برنامه این بود که حتی مرزها پاسگاه‌های ما را زدن، قرار بود این نیرو وارد کشور بکنن. خب نشد. یه طرفش ما زدیم، یه طرفش خود اون کشورها به شدت جلو آدمایی که می‌خواستن وارد بشن دستور داده بودن. هم افغانستان هم پاکستان گروه گذاشته بودن از دولتی که هیچ کی حق نداره از خاک ما وارد خاک ایران بشه. بس اونجا بره آشوبی را بندازه. برای اینکه نقشه اینا این بود چرا نیروی انتظامی ما رو اینجوری زدن؟ آخه نیروی انتظامی که تو جنگ نی، بر چی زدن؟ برای اینکه اینا خیال میکردن نیروی انتظامی رو میزنن، بعد دیگه اعتراضات و آشوب‌های خیابانی هم شروع میشه، قومیت‌ها هم از اونجا شروع میشن، مملکت هم تیکه تیکه میشه. همه نقشه‌هاشو نقشه براب شد. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په کابل کې د ایران سفارت د ایران د بهرنیو اقتصادي اړیکو لپاره د همغږۍ دوهمې غونډې د ترسره کولو خبر ورکړی دی. دا غونډه د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي ډیپلوماسي مرستیال وزیر په مشرۍ ترسره شوه. د ایران د سفارت پر وینا په دې غونډه کې د اجرایوي ادارو استازو د ګاونډیو متحده هیوادونو سره د اقتصادي او ترانزیت ډیپلوماسي د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار وکړ. د تهران له نظره د ناامنۍ او بهرنیو عناصرو د ننوتلو په مخنیوي کې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ همکاري د سیمه‌ییزو اړیکو د پراختیا لپاره د اړینو شرایطو یوه برخه ده. له بل خوا د ترانزیت لارو، سوداګریزو اړیکو او اقتصادي ډیپلوماسۍ پیاوړتیا کولی شي د سیمې هیوادونو ترمنځ متقابل انحصار زیات کړي. افغان‌ها و پاکستانی‌ها در این جنگ اقلاً در پهلوی مردم ایران ساده شد و مخالفین ایران را اجازه ندادند که از خاک ایشان علیه ایران سلاح بردارن و یا بمبارد و یا راکت باران بکنه ایران را. بنان من گفته میتونم که در قوانین اصول بین المللی و قوانین همسایه‌داری چنین است که اگر یک همسایه در جنگ خواسته و ناخواسته کشورهای مخالف روبرو می شود، اقلا همسایه نیک دست برادری، دوستی و همکاری را با آن کشور دراز کنند. افغانستان په دې کې ځانګړی ځای لري ځکه چې د ایران سره د پولې سربیره دا کولی شي د ایران د سوداګرۍ او ترانزیت لارو د منځنۍ اسیا او هغه سره په نښلولو کې مهم رول لوبوي. پاکستان د جغرافیایي او اقتصادي لید له پلوه هم په سیمه‌ییزو معادلو کې یو مهم لوبغاړی ګڼل کیږي. جمهوری ایران پزشکان گفته است که طی عملیاتی که امریکا و اسرائیل علیه ایران انجام دادن از خاک افغانستان و پاکستان گفتن که کسی را جای ندادن که وارد ایران شود و تخریب بکنه. این واجبه یک همسایه است که بالاخره در شرایط بدی که اگر کمک کردن نتونه ولی بدی را هم برشان نکنه.
په ټولیزه توګه د ایراني چارواکو وروستۍ څرګندونې ښایي چې تهران له خپلو ګاونډیانو سره همکاري یوازې امنیتي مسلو پورې محدوده نه ګڼي او هڅه کوي چې د اړیکې په اقتصادي، ترانزیت او ډیپلوماټیکو برخو کې هم ژورې کړي. یوه داسې لاره چې که دوام پیدا کړي کولی شي سیمهییزې اړیکې او د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو رول اغېزمن کړي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر ملا نور الله نوري د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د بدخشان ولایت د یفتل ولسوالۍ د ورستۍ شخړې د څېړلو لپاره سیمې ته تللی دی. د وزارت په وینا په اتفاق بازار کې د ځایي خلکو او د اسلامي امارت د ځواکونو ترمنځ په رامنځته شوې شخړه کې یو شمېر ملکي او نظامي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ملا نور الله نوري ویلي د پیښې له بشپړې څېړنې وروسته به عاملین د قانون منګولو ته وسپارل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د اسلامي امارت په لیکو کې قومي، سمتي او نژادي تبعیض ته ځای نشته. د امریکا ولسمشر وایي چې پر ایران د پوځي برید پر ځای اقتصادي فشارونو ته ترجیح ورکوي. بل لوري ته نتنیاهو ویلي چې تهران د اسرایلو د سخت غبرګون له ویرې پر دغه هیواد برید نه کوي. ایران د ځمکني پوځ قومندان وایي باید د امریکایي سرتوري پیښې په ایران کې پرې کړو. همداراز قالیمباف ویلي چې اسلامي نظام د خپل تاریخ تر ټولو حساس پړاو کې قرار لري. د امریکا او ایران ترمنځ د کړکېچ د کمیدو نښې لیدل کېږي، خو د هورمز تنګي د بیا پرانیستلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو پر سر لا هم مهم اختلافات موجود دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وايي واشنگټن د تهران پر وړاندې خپل اقدامات کم کړي او اوس د پوځي فشار پر ځای پر اقتصادي فشارونو، د ایران د وضعیت پر څارنې او محدودو خبرو تمرکز کوي. ټرمپ وايي ایران د سخت انفلاسیون او د مالی سرچینو د کمښت له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په ورته وخت کې د امریکا مرکزي قومندانه یاسنټ کام وايي د ایران د سمندري محاصرې له پیل راهیسې یې د 55 سوداګریزو بیړیو مسیر بدل کړی او 2 بیړۍ یې درولې دي. د امریکا پر وینا له 10 زیاتې جنگي بیړۍ په سیمه کې د دې ماموریت د ملاتړ لپاره فعالیت کوي. د دې ټولو کړکېچونو سره هممهاله د اسرایل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویلي چې ایران نشي کولای پر اسرایل برید وکړي. ایران تقفت את כל המדינות באזור. تاسو باید لیدلی وي چې تهران په بیلابیلو هیوادونو برید کوي، مګر یو هیواد شته چې برید نه کوي او هغه اسرائیل دی. په اسرائیلو باندې هر برید به د یوې قوي ضربې سره مخ شي. بل لور ته تهران وايي د عمان په منځګړیتوب له امریکا سره د هورمز تنګي د بیا پرانیستلو په اړه په خبرو کې لومړني پرمختګونه شوي، خو ایران ټینګار کوي چې له امریکا څخه باید مشخص تضمین ترلاسه کړي. تهران له واشنگټن غواړي چې سمندري محاصره پای ته ورسوي، پر ایران بندیزونه لرې کړي او د اټومي موضوع په اړه د راتلونکو هوکړو لپاره تضمین ورکړي. دا په داس حال کې ده چې د برنټ خامو نفتو د بیې د لوړېدو د هورمز تنګي د وضعیت په اړه دوامداره اندېښنې او د نړیوالې سمندري سوداګرۍ پر وړاندې ناڅرګندتیا بلل کېږي. له دې سره هممهاله د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د اسماعیل بقایي ویلي چې داسې لامل نشته چې ګواکې تهران د عربستان، ترکیه او پاکستان ترمنځ دفاعي تړون په اړه اندېښمن وي. این تحول نشانه مهمی است از اینکه کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدند که نمیتوانند به ادعای تأمین امنیت از سوی آمریکا و برخی دیگر از بازیگران خارج از منطقه اتکا بکنن، اعتماد بکنن و در صدد این هستند که روش دیگری رو بیازمایند از طریق اتکای به توانمندی‌ها و نگاه‌های خودشون مستقل از مداخلات مخرب طرف‌های خارجی. د یادونې د تر دې دمه د امریکا او ایران ترمنځ د مستقیمې پوځي رویارویۍ د پراخېدو پر ځای د خبرو اقتصادي فشارونو د مسیر د ازمایښت نښې لیدل کېږي، خو د هورمز تنګي بندیزونو او د ایران د غوښتل شوي تضمینونو موضوعات لا هم د دواړو لورو ترمنځ د هوکړې اساسي خنډونه دي. د مزار شریف ښاروالۍ ریاست په دغه ښار کې د بیلابیلو برخو د پراختیا په موخه د 15 پراختیايي پروژو د عملي کال بهیر څخه خبر ورکوي. د چارواکو په خبره د دغو پروژو د جوړولو لګښت د ښاروالۍ ریاست له پراختیايي بودیجې څخه
ورکول کیږي. د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکو د دغو پروژو پلي کېدل د ښار د پراختیا لپاره ګټور بولي او وایي چې د ښاري ودې ترڅنګ به د کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې هم مثبت رول ولري. په بلخ ولایت کې د ښاري ترانسپورت د ښه والي او د ترافیکي ستونزو د کمولو لپاره د سړکونو د جوړولو د پروسې دوام. د مزار شریف ښاروالۍ د مزار شریف په بېلابېلو برخو کې د 15 پراختیايي پروژو له پرمختګ خبر ورکوي. د دې ادارې چارواکي وایي چې په دې پروژو کې د ښار په بېلابېلو برخو کې د یو شمېر سړکونو قیر کول او کانکریټ اچول شامل دي او لګښتونه د مزار شریف ښاروالۍ د پراختیايي بودجې څخه ورکول کیږي. شهروالی مزار شریف در سال 1405 در حدود 32 پروژه انکشافی را در نظر دارد که در ساحات مختلف شهر مزار شریف تطبیق کنه و هزینه 1.2 میلیارد افغانی و فعلا در شهر مزار شریف در حدود 15 پروژه سرکسازی کار جریان دارد در ساحات مختلف شهر مزار شریف. سرکی که فعلا افتتاح شد امروز افتتاح شد دارای 440 متر طول و 7 متر عرض می باشه که شامل دو طرفه جویچه‌های کناریش در مجموع 9 متر می باشه که امروز افتتاح شد و ان شاء الله عن قریب و به صورت کامل به زودترین فرصت کارش ختم میگرده و بهره برداری سپرده میشه. د مزار شریف ښار یو شمېر اوسیدونکي د دې پروژو پلي کېدل د ښار د ترانسپورتي وضعیت په ښه کېدو کې اغېزمن ګڼي او وایي چې د سړکونو په جوړېدو سره به خلکو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې شي. دوی د دې پروژو د یوې بلې مثبتې پایلې په توګه د اوسیدونکو لپاره د کار فرصتونه رامنځته کول هم یادوي. مشکلات همیز که گفتم اینجا قبلا سیلخانه بود طرفای بابا یادگار شیرآباد چیزی که سیل و هوای پرچمی بود همینجا ذخیره میشد. توجه از شهرواری خواهش میکنیم سرک عمومی ما را اسفالت کردن توجهشان دمی کوچه های فرعی که 12 متر است در اینجا هم توجهشان باشه. ما بسیار خوش میشیم از پیشتر ما پیدا کرده باشیم که امروز گذری ما مثلا پیر میشه و انشالله کلی مردم هم خوشحال هستن که یک گذری هست که 100 ساله هست اما اولین بار در قریزی شده رئیس خود ازی برای ما یک افتخار است. د یادونې ده چې د سړکونو جوړول او پراختیا د ترافیکي ستونزو کمول او د کار فرصتونو رامنځته کولو سربیره د اقتصادي فعالیتونو د پراختیا لپاره هم اساس برابروي. د یک تلویزیون قدرمند او معزز لیدونکو زما خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا ښې چارې.